د بلخ ولایت مرستیال والي د دې ولایت د علما شورا رئیس او ورسره مل پلاوي چارکنټ ولسوالۍ ته سفر وکړ. دغو مسؤلینو د یادې ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د لا زیاتې همغږۍ په اړه بحث او لیدلوري سره شریک کړل. د بلخ مرستیال والي د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د خپلې لیدنې پر مهال وویل چې اسلامي امارت له هر ډول تبعیض پرته د افغانستان د ټولو قومونو خدمت ته ژمن دی او د بلخ ځایي اداره هم دې برخې ته پوره ژمنتیا لري. نوموړي دغه راز ډاډ ورکړ چې د بلخ ولایت او چارکنټ ولسوالۍ مسؤلین د خلکو په خدمت کې دي او تل به د دوی د ستونزو د حل په برخه کې هڅې کوي. امارات اسلامی از مسئولین کلان تا خرد همگی در خدمت مردم ملت هست. در شب و روز در خدمت از یا خادم مردم ملت است انشاءالله. و از خاطر که در چارکنټ ولسوالۍ که است ایره با شما ما مطمئن وعده میتیم که الحمدلله که نظام اسلامی مسئولینی که در ولسوالی چارکنټ هست و چی ولسوالی و چی قماندانی چی استخبارات هست برای شما یک خادم هست، برای شما یک خدمتگار است. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د علما شورا رئیس وویل چې د ولسوالیو د اوسیدونکو د ستونزو حل کول د بلخ ولایت د مسؤلینو لپاره لومړیتوب لري او ډاډ یې ورکړ چې دا سفرونه به د بلخ د والي د لارښوونې پر بنسټ د دغه ولایت نورو ولسوالیو ته هم دوام ومومي. فقط به خاطر یک هماهنگی در بین ولسوالی مردم ولسوالی چارکنټ و در بین نظام، البته برنامه تنها د ولسوالی چارکنټ نیست بلکه همیشه مسئولین میخواهد که با ملت خود ببینه، مشکلاتش بشنوه و رای حل برش پیدا بکنه. فقط یک مجلس هماهنگی بود در بین مسئولین و در بین ملت ولسوالی چارکنټ. له بلې خوا د چارکنټ ولسوال د دې ولسوالۍ په مرکز کې د بلخ د مرستیال والي او له هغه سره د مل پلاوي راتګ مهم وباله او ټینګار وکړ چې د دغو چارواکو راتګ د دې ولسوالۍ د مسؤلینو او اوسیدونکو د روحیې په پیاوړتیا کې اغیزمن رول لوبوي. آمدن بزرگا که است هم هماهنگی را ایجاد میکنه و اعتماد ملت نظام بر مردم هم خوب اساس در بینشان اعتماد سازی میکنه. ما بسیار زیاد خوشحال هستیم که مسئولای ما امرای ما همیشه بیان به خاطری که احوال مردم و ملت و نظام و مردمش خبرداریش بکنه. په پای کې د چارکنټ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د خلکو په استازیتوب ځینو ننګونو ته په اشارې د بلخ د مرستیال والي او ورسره مل پلاوي له راتګ څخه مننه وکړه.